شیرپو هسپتال کې د دماغو ډاکټر دی، هغه سره پاگلان داخلي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د چرسدې علاقه د عمرزی او کندې د پریچخیل. قدرمنو زه بیا یو ځل هغه ادیله او هغه بابا له راغلی م او دغه کټ ته ما څه وخت مخکې په دې یو ویډیو کړی وه، بیا دې له موږ څه پیسې ورکړې وې. دلته د دې هغه لیونی زوی افتخار دې ځای کې ناست و او دوی پخپله ورته زنځیرونه اچولي وو، ځکه چې هغه دغه چرس پوډر او دغه به یې کول. نو هغه افتخار بیا تښتېدلی و چې موږ بیا راغلو. اوس نن بیا زموږ یو خور ده په انګلینډ کې، د هغه د علاج دا پیسې رولېږلې، ځکه موږ دې ته ویلو چې یاره هغې دا ذمه اخیسته چې د هغې علاج به کوي. دا څه 20,960 روپۍ دي. نو دغه پیسې زه د مورکۍ ته په حواله کوم او دا دعا کوو چې الله پاک دې د افتخار دا علاج چې کوم دی دا دې کامیاب کړي. مورکۍ ستاسو د امانت دی، دا تاسو واخلئ، دا زما د یو خور د طرفه دي او هغې تاسو ته ویلو چې د افتخار د علاج به کوو. کوم هسپتال ته م بوتلی دی؟ دغه شیرپو هسپتال کې د دماغو ډاکټر دی، هغه سره پاگلان داخلي. نو دې موږ بوتلی دی او داخل کړم دی نن 4مه ورځ د ګل په ورځ او تقریبا 12 ورځې موږ دا زنځیرونه چې پراته دي، دا جرندې، دا بیاستې په دې م تړلو چې شهید خان زوی به مې راځي او د انګلینډ مسافره لور به مې ویلی دي چې زه به علاج کوم. خو بیا هغه ډېر زیات خراب و، نه به یې چیس کړه، نه به یې ډوډۍ خوړه او داسې م د لاسونو نه تړلو یریدو ته، ځکه چې ډېر خطرناک و، کوټې ته به واړه راوختل. خو نه بیا اخره کې هغه چیس کوله، نه ډوډۍ کوله او بس تشې چغې به یې والي او غول مې چا د به یې پرتوب کې کولو. نو تقریبا 12 ورځې د شهید خان زوی او د دې مسافرې لور په دغه باندې موږ تړلو. بیا موږ وی ټولو خلکو وی چې دا خو ګرانه ده او دا خو به نه کېږي او کور ته څوک راتلی م نه شو، نه ماشومان خپلو کوټو ته ختې شو، ډېر خطرناکې چغې به یې والي. نو موږ تقریبا نن 4مه ورځ ده چې د شیرپو هسپتال نه دی د حیات خان په هغې کې م داخل کړي دي 3 میاشتو دپاره به ځو او پیسې ورکوو. یو زمونږ د دې علاقې یو اعظم خان ډاکټر دی، هغه سره نو بس د کولاډن دی. نو اما ته وی چې ته خیر دې ته په خپله تاسو مه میلاویږئ، چټ به راوړم او پیسې که څه لګېدې به راکوي او زه به دلې علاج کوم. نو موږ پوره 3 میاشتو له داخل کړي دي او خدای دې ټولو مسافرو سره خو کي چې چا افتخار سره خو کړلو او چا افتخار زما ډېر ښه زوی و، د سر زوی مې و، مشر د سلا زوی مې و. وشوه بس خدای راوسته او خدای د شهید خان ګل و ګلزار کي او الله دې غوړېدلې بازار کې او سره د ملګرو دې خدای لویه ورځ ولې ورکړي. امین امین. مورکۍ امین. قدرمنو بابا بیا دله تش لاس راغلي وو، د بچي خوشحالي دې نشته خو دا لږې پیسې دا په ډېر څه قبوله کې او زما د مورکۍ وویل چې یاره 3 میاشتې به د علاج کېږي. نو انشاءالله تعالی داسې ډېرې میندې خویندې تاسو ته ناستې دي او په دغه خورکۍ مې هم یقین دی چې انشاءالله تعالی دا 3 میاشتې به ستاسو تر کومې پورې ستاسو د دې زوی علاج نه شوي او دی په دې کټ واپس بیا نه راغلی، نو دی به تاسو سره ودرېږي. بس دعا کوئ دې خلکو. خدای پاک دې ګل ګلزار لري او خدای دې ولر په دواړه جانه خوشحالي ورکړي سره ستاسو او خدای دې ټول عمر په بچو خوشحاله لري او خدای دې بچي نیکمل صالحه دوی کړي او دوی دې خدای روغ لري او بچي دې سره د ټولو مسلمانانو آباد او خوشحاله لري. زمونږ دعا ده کوو به ورته چې مونځ کوو د لاس اوچتو چې خدای دې ورله ژوند ورکړي، د روغ عزت او مال حال دې ورله ډېر خدای ورکړي د حلالو او خدای دې نه بدرنګوي. امین. قدرمنو د دې بابا د دې کوره مې وځمه او د دې دعا سره د دې امید سره چې انشاءالله تعالی دا کومې 3 میاشتې دي کوشش به مې دا وي انشاءالله تعالی چې افتخار لالته پېښور کې هسپتال ته هم ورشم او دې سره 3 میاشتې کم از کم موږ دا منډه تړلی وو او دا چې څوک ناست دي دا دې سره ودرېږي ځکه دا ژوند ډېر ګران دی، د غمونو نه ډک دی او چې ځوان زلمې زوی دې په هسپتال کې شي او بیا دې غریبي شي نو دغه احساس ډېر کم خلک لري. دا بابا مې وایي ډېره ګرانې، واقع ده چې ګرانه ده.